نمام هغه شخص دی او هغه انسان ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت حذیفه روایت دی لا يدخل الجنه قطات. نبی علیہ السلام فرمایي چې جنت ته چغلخور انسان داخل نسی. بل حدیث کې حضرت ابو هريره روایت کی نبی علیہ السلام فرمایي چې هل تدرون من شرارکم. د الله پیغمبر فرمایي چې تاسو پوهیږئ چې پتاسو کې کوم خلق بد خلق دي. صحابه کرام فرمایي چې الله او د رسول شپويش. نبی علیہ السلام فرمایي شرارکم ذو الوجهین، ستاسو بد او ستاسو کې خطرناک ترین انسان هغه دی چې دوه مخې وي. الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، یو ته په یو مخ کې راځي او بل ته په بل مخ کې راځي، دې ته ذو الوجهین وایي، دوه مخې وایي. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ورس تیرے دا پلارا دو نوی قبرونو باندې تیر شو. رسول اللہ مبارک فرمائی انہما لا يعذبانی، دغه دو قبرونو والا تا اللہ تعالی ډیر سخت عذاب ورکی. وما يعذبانی فی کبیر، دته چې عذاب دا دو قبرونو والا تا ورکولی کیږي دا په دې خاطر چې ډیر لوی ګناه کړی ده، خو تاسو په نس دا ګناه ده نه، یعنی تاسو دا ګناه نشمیرئ، تاسو دا ګناه نه حسابئ، خو د الله په نس باندې دا ډیره سخته ګناه ده. دا یو قبر والا د بولو څخه ځان نه ساتئ، د بولو څخه د ځان حفاظت د کالی حفاظت نه کوئ، نو ځکه په قبر کې الله تعالی د عذاب ورکي. نو د استنجا پر ټیم د هر مسلمان د بولو څخه ډیر زیات ځان وساتي چې د په کپړو باندې نسی یا د په بدن باندې نسی، چې بیا ته یو داس کې هغه ځای دغه سي په بولو لړلې وي بیا د لمونځ کوي. د قبر کې عذاب اکثر دغه بولو د وجې څخه دی او زموږ تاسو په نسبت باندې د عذاب ډیره کمزوري معلومي شي. او دویم قبر والا ته چې عذاب ورکول کېدی هغه په دې خاطر چې چغلخور خبرې به یو بل ته سر رسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شنخته چې لندوه پر دواړو قبرونو باندې ودروي، بیا ویله چې صحابه کرامو یا رسول الله لما صنعته، دا شنختی دا دی ولې ودروي په یو قبر باندې هم په بل قبر باندې هم. نبی علیہ السلام فرمایي لعله ان يخفف عنهما ما لم يبسا، امید دې د الله تعالی څخه چې تر هغه پورې دا شنختی وچ نسی دغسې لندې وي، الله تعالی دغه دواړو قبرونو والا خاوندانو ته مغفرت او بخشش وکړي. دغه شانته حضرت حسن فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې من شر الناس ذو الوجهین، په ټولو انسانانو کې بدترین خلق بدترین انسانان هغه دي چې دوه مخې وي، د یو چا سره یو مخ د بل چا سره بل مخ، په ټولو انسانانو کې بدترین انسان ده. ومن كان ذا لسانين في الدنيا فإن الله تعالى يجعل له يوم القيامة لسانين من النار. په دنیا کې کله چا دو قسم ژبې وي، یعنی یو چاته یو قسم ژبه استعمالوي بل چاته بل قسم ژبه استعمالوي، الله رب العالمین په ورځ د قیامت د دنیا کې دو ژبو والا خلکو ته دو ژبې د اور د جهنم ورکي، د جهنم د اور ژبې الله ورکي په ورځ د آخرت کې. دغه شانته حماد ابن سلمہ روایت کی یو عجیب قصه ده، یو عجیب حکایت ده. دا حکایت علما ذکر کوي په دې خاطر چې د عوام الناس سر خلاص یو عوام الناس په دې خبره پوه سي، ځکه عوام الناس په احادیث باندې په تفسیر باندې په آیت باندې دومره سره نه خلاصي چې لکه واقعه چې ورته وایي نو دوی ژر ذهن درکي، دوی خبرې ته ژر ورسي. هغه یو قصه او حکایت ذکر کوي چې یو سړی خپل غلام خرڅوي، د غلام فروخت کاوه، بازار ته خپل غلام راويسته. په خاص زمانه کې غلامانه مو منځي بیا اوس نستا، بازار ترالی اعلان وکړي چې زه خپل غلام خرڅوم، که هر څوک زمانه غلام اخلي دا زما غلام دی. لکه دلته په بازار کې منډي لګېدلې، د فروټو جدا منډي، د وچو میوو جدا منډي، د کپړو جدا منډي، د خولیانو د صدریو د هر شي خپل منډي خپل دکانونه. په خوا زمانه کې د غلامانو د خرڅېدو هم خپل منډي و. هغه منډي ته د غلام راوسته
او د خرڅېدو اراده یې وکړه چې زه دا غلام خرڅوم. خلک به راتله دا غلام بې نه خوښېدی، بیا به راتله غلام بې نه خوښېدی. یو سړی راغی ول دا غلام زه در څه اخم په څو یې راکوې؟ ول غلام زه په دونه در کوم پیسو باندې. ول صحیح ده. هغه ټیم کې بیا دا شرایط و چې کله به ستا نه غلام اخیستی نو ستا څخه به پوښتنه وکړه چې دا غلام عیب لري که نه لري. مثلا کاریګر دی که نه دی؟ و ځکه کاریګر غلام خو دا چا خوښېږي، بېکاره خو هېڅوک نه، بېکاره ښځه د چا خوښېږي نه، بېکاره غلام د چا خوښېږي نه، بېکاره مینځ. نو ولیا ماشاءالله په کار کې هم ډېر بیدار ده، په دیګ کې هم ډېر بیدار ده، په خدمت کې هم ډېر بیدار ده، خو یو عیب لري. هغه ول څنګه عیب لري؟ ول عیب یې دا ده چې دی چغلخوره دی، یعنې خبرې یو بل ته سره رسي په درواغو باندې، نیت یې د فساد وي، د جنګېدو چې دوه مسلمانان سره وجنګوي، دې ته نمام و. هغه سړی ورته ویل دا دونه عیب نه دی، پروا نه کوي، ته یې راځه. بس یې غلام واخیسته، خپل کور ته یې راویست. دا غلام د دې انسان سره موجود دی. څو عمر بعد د خپل بادار کور والا ته دا غلام وایي چې صاحبه دا ستا میړه تا ډېر نه خوښوي، ستا سره ډېر محبت نه لري، ستا سره ډېره مینه نه لري، ستا سره محبت نه لري، ستا ته زړه نه در نږدې کوي. نو هغه اراده لري چې بله کوزده هم در باندې وکړي په ښځه باندې چې د اټم بم ټک وکړي، دونه بد نه ورباندې لګېږي لکه د دویمې او د درېیمې کوزدې نه هم چې ورباندې واخلي. چې ورته دویمه کوزده کوم یا درېیمه، بس په ده باندې بیا د اسمان را نړېدلی. ول په تا باندې کوزده هم کوي او ستا سره محبت هم نه لري، بل واده کوي او ستا نه خوښوي ډېر، محبت مینه نه در سره لري. نو ته خوښوې چې دا ستا میړه ستا سره محبت وکړي؟ ته خوښوې چې دا ستا میړه ستا نه ما سوه بله مینه ونه کړي؟ خو ورته څنګه ولې نه؟ بلکل یې خوښوم. ول زه یو چل درشم. دا غلام ورته وایي د خپل بادار و کور والا ته لګیا ده. وایي څه شي چم راشئ؟ ول یوه چاړه واخه، د خپل میړه د ژیرې پای حصه چې د غاړې سره نږدې ده دغه ځای یو څو ویشتیان وکاږه، نه دی په چاړه باندې، بیا خره یو څو ویشتیان ځینې وباسه. بیا دی چې کله بېدېږي، دی خو بېده دی په ځان نه دی خبر، بس ته یو چاړه راواخه، یو څو ویشتیان د دا ځای وخوری، ما ته یې راوړه. ما ته چې دې راوړه نو زه به په هغه باندې یو چل درته کومه، ستا میړه به ستا سره ډېر جوړ سي، ستا سره به ډېر محبت کوي، پر تا به بله کوزده هم نه کوي. ښځه خوشحال شو. بلکل صحیح. دلته قرار ولاړی د ښځې میړه ته د خپل بادار ته وویل سړیه ته خبر یې که نه یې خبر ده؟ ستا مینه غواړي چې تا مړ کړي. دا ولې خو زما مینه ده، زه ډوډۍ ورکوم، زما څه اولادونه دي، ما ولې وژني؟ وایي بس نو ته یې نه منې؟ ول زه نه منم. ول که نه منې نن شپه بس ته ځان په خوب واچوه، بېدېږه مه، که بېده سولې حلالۍ دي، ځان په خوب باندې واچوه، بېدېږه مه، بس ته ګوره چې ستا سره څه چل کېږي. ځکه تا خو ډېر هوښیار سړی ځان بلی، تا خو ډېر ځان ته بهادر ویل، تا خو ویل چې دا زما ښځه ده، زما ځان و ځیګر دی، دا خو ستا دښمن دی، دا خو تا وژني که نه؟ وایي نه بهی، وایي دغسې ده. بس د شپې وایي بېده سو، ځان یې په خوب واچوئ، دا میړه ځان یې په خوب واچوئ. خو د هغه خپل غلام خبره یې په یاد ده که نه؟ غلام دا مینځ ته چې چل ورشولی و، د شپې 12 بجې ده، 1 بجه ده، دا سړی بېده ځان یې په خوب اچولی، ښځه چاړه یې راواخیسته، غواړي چې د دې میړه د دې لاندې حصې د غاړې د ژیرې ویشتیان څه وخوري او هغه خپل غلام ته یې ورکړي. نو هغه خو دی نه حلالوي، صرف ویشتیان باسي د ژیرې. هغه چې دا چاړه یې پر دا ځای باندې کښېښوئ چې ویشتیان یې ورخریل، میړه یو دم حمله ورباندې وکړه، لاس یې ونیو. او ته ما وژنې؟ دا خو رښتیا واقعي هغه غلام رښتیا ویلي وو، دا خو ته ما وژنې که نه؟ دا خو ته ما قتلوې؟ بس یې راواخیسته، وهل ورباندې شروع کړي، دی یې قتل کړي، مړ یې کړي. دا ښځه چې مړ کړي، د ښځې وړونه، د ښځې اکا زامن، ماما زامن، خاله زامن، دا راولاړ سو، دغه میړه یې مړ کړي، قتل یې کړي. شته ولې زموږ زنانه ناحق ووژله؟ څه خبره وه، خو شریکه کړې به دې وړ. هغه چې مړ کړي، د میړه د خوا قوم راولاړ سو، هغې به یې قتلول، د زنانې طرف والا، د زنانې طرف والا خلک به راولاړېدل، د میړه والا طرف به یې قتلول. قتلونه پکې جوړ سو. قتلونه. نو دا څه وجه وه؟ د غلام د وجه. غلام چې اخیستی، دغه عیب یې کمزوری شمېرلی و. ځکه قرآن عظیم الشان کې هم راځي، الله تعالی فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
که یو څوک راځي و تاسو ته د یو چا خبر راوړي چې ستا پسې فلاني دی ویلې ته مه جذباتي کېږه، فشار دې مه پورته کوه، یو وار معلومات وکړه چې رښتیا هم دا سړی دغسې کړې ده که نه ده کړې. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. دغه شانته حسن بصری رحمه الله فرمای من نقل الیک حدیثا فاعلم انه ينقل الى غیرک حدیثک. حسن بصری رحمه الله بهترین شخص دی ولی الله دغه فرمای وای کستانه ستا مخې ته یو څوک د بل چا خبرې اړولې درته رارسولې درته سناوولې بس ته په دې پوه سه چې ستا خبره هم دی بل چا ته رسي، چې د بل چا خبره دی تر تا پورې رارسي نو ستا خبره هم دی بل چا ته رسي خامخا. عمر ابن عبدالعزیز څخه روایت ده چې هغه څنګ ته یو سړی رالی او د یو سړي تذکره یې وکړه چې فلاني داسې سړی دی داسې سړی دی. عمر ابن عبدالعزیز د زمانې بادشاه هغه ورته وایي چې موږ ستا په خبره کې سوچ کوو، تا چې د فلاني سړي بدي بیان کړله موږ سوچ پکې کوو. ان كنت کاذبا فانت من اهل هذه الايه. کچېرې تا د فلاني شخص په باره کې چې کومې خبرې کړې دي که ته رښتیا درواغجن وې هغه ستا خبرې په اصلي کې نه و موجود نو ته د دې آیت لاندې داخلېږه چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. که فاسق درته یو خبر راوړه نو تاسې معلومات وکړي. وان كنت صادقا او که ته صادق رښتیا ګوی نو ته بیا په دغه آیت لاندې راځي چې هماز مشاء بنمیم چې غلخوره یو بل سره اچوونکی تر دې آیت لاندې راسي. وان شئت عفونا عنك او که ته غواړې چې ستا رښتیا او درواغ موږ معلوم نه کو بل ور دا عمل نه کوي او بل ور دا خبرې نه رسوي نو موږ عفو درته کوو. څنګه دې خوښه ده؟ اوس موږ معلوم کو چې ته رښتیا وایې که ته درواغ. که دې رښتیا ویل خو هغه آیت، که دې درواغ ویل دغه آیت، او که عفو درته وکړم بل ور دا کار نه کوي خو هم ستا خوښه ده. هغه ویل یا امیر المؤمنین بس چې تاسو عفو راته وکړئ بل ور بیا داسې چم نه کوم، بل ور بیا تا ته خبر نه رارسو. امیر المؤمنین ته وایي چې العفو یا امیر المؤمنین لا اعود الى مثل ذلك، بل ور بیا داسې چم نه کوم.